سلامونه ملګرو، زه یم مظهر احمد. په یوه نوې موضوع ستاسو د وړاندې مخاطب یم. تېره موضوع کې موږ د فیکشن یا د کیسه ییز ادب پیژنګلو کړې وه. نن په دغه فیکشن کې لومړی د داستان پیژنګلو کوم او په پښتو ادب کې په مختصره توګه د داستان ارتقا یا په پښتو ادب کې چې داستان په څه رنګه د ارتقایي مرحلو یا پړاوونو نه راتېر شوی دی، نو په هغې به بحث کوم. لومړی سوال دا دی چې داستان څه ته وایي. نو داستان یو داسې کیسه ده چې په هغې کې مفکوک الفطرت عناصر چې خیالي واقعیات ورسره وي او دغه واقعیات او حادثات پکې زیاتوالی هم وي او بیا لوستونکي ته یو ښکلا ورکوي، یو راحت او خوشحالي ورکوي. خو دغه کیسه چې کومه ده، د داستان دا کیسه، نو د دې خصوصیات به دا وي چې دې کې به د کیسې اوږدوالی وي، پلاټونه به یې پیچیده وي، په واقعه کې به واقعه او په کیسه کې به کیسه پیدا کیږي. مفکوک الفطرت عناصر هغه عناصر چې هغه زموږ د ژوند حقیقتونو سره تعلق نه ساتي، هغه به پکې وي. د انساني فطرت نه لرې پیښې به پکې وي چې هغه به هیڅ قسم حقیقت سره تعلق نه ساتي. عقل خوځونکي مهمونه به وي پکې، د نیکای او بدای د اکسټریم قوتونو ترمنځ یو کشمکش به وي پکې، او د کمزوري او د زورور یو اوږدې کشالې به په دغه کې موجود وي چې کامیابي پکې ارومرو بیا کمزوري او مظلوم کردار ته حاصلیږي. داسې قسم کیسه چې کله ادب ته راغلي دي، نو هغه د خپل مخصوص طرز کردارونو، ځایونو یا د نومونو په وجه باندې د پښتو ادب حصه جوړه شوې ده، خو بیا هم د دغې خوند رنګ د داستان په شکل کې. څنګه چې ما تېر بحث کې خبره کړې وه چې په پښتو کې د دغه قسم کیسو یو لویه برخه موجوده ده، څه د داستانونو په شکل کې چې کوم منظوم داستانونه موږ سره راغلي دي چې هغه د مثنوي یا د بدلو په شکل کې یا په نثر کې راغلي دي، چې لکه زه به تاسو له د عبدالقادر خان خټک د ګلدسته مثال درکړمه، یا د حمید بابا نیرنګ عشق، هغه خو منظوم دی، یوسف زلیخا هغه کړې ده. خو بهرحال د دې نه علاوه پښتو کې د روایتي او ثقافتي کیسو هم یو لویه برخه موجوده ده چې څه اثر یې د لقمان حکیم د کیسو نه اخیستی دی او څه بیا وروستو د الف لیلوي داستانونو کیسو نه اثر اخیستی دی، خو دا په پښتو کې لږ بدل قسم کې په پښتنه ټولنه کې مقبولې شوي دي. اوس دغه کیسه زموږ نسلونو په نسلونو باندې سینه په سینه را روانې وي او هغه داسې وي چې کله زموږ په ټولنه کې د حجرو یو روایت موجود و، نو دغه مشران، زلمي، بوډاګان، کشران چې به کله د کار نه رالل ستړي، نو دوی به په حجره کې دغه کیسه یې کولې او دغه کیسه چې دي نو اوس هم په هغه علاقو کې کوم ځای چې د حجرې روایت شته، نو په هغې کې اوس هم موجود دي. خو چونکې اوس د ټکنالوژي او د ټکنالوژي د راتلو نه پس د وخت د کمي د وجې دغه حجرې ورو ورو په ختمېدو دي او دغه حجرو ځایونه موبایل او ټي وي او مختلف قسم میډیا واغسته، نو په دغه وجه باندې په پښتنو حجرو کې یا په پښتنه ټولنه کې چې کومې حجرې وې، نو کمې کیسې چې به مشرانو خپلو کشرانو ته کولې، نو هغه تقریبا په ختمېدو دي او بیا په هر کور کې به خپل مشر یا نیا، نیکه، مور، پلار خپلو بچو یا نوسو ته د ژمي په اوږدو شپو کې کیسه یې کولې. اوس که موږ وګورو نو دغه کیسه چې دي نو دغه په یو مخصوص شکل کې د خپلو کشرانو د روزنې او پالنې په صورت کې وړاندې کېدې. هغې کې به زه تاسو ته یو مثال داسې درکړم چې لکه موږ خپل نصاب ته بعضې کیسې راوړي دي چې څه کرې هغه برې یا تږی کارغه چې اردو کې به پیاسه کوه په طور باندې استعمالېده. بیا دغه قسم کیسه چې انګور تراودي، نو دغه کې به مارغان، ځناور، پیریان، دیوان، دا قسم کردارونه وو
خو دغه کردارونه به د خپلو کشرانو د روزنې او د پالنې او د هغوی د اخلاقي معیار د اوچتولو دپاره کېدل. دغه مشرانو چې کومې کیسه یې خپلو کشرانو ته کولې، نو څنګه چې ما وویل چې د دغې مقصد د دې خپلو کشرانو روزنه او پالنه وه، او په دې کې به بیا داسې کردارونه موجود وو چې کوم کردار سره به ظلم کېده، نو اورېدونکي به د هغې نه دا یو اثر اخیستو چې په ټولنه کې ظلم، په ټولنه کې زورورتیا دا نه وي په کار، او د هغه ټول زور به دغه کمزوري کردار سره و. او دغه کیسه چې دی نو په پښتنه ټولنه کې د یو خاص تاثر او د یو ښې اخلاقي روزنې پالنې دپاره مشهورې وې. داستان مختصر پیژنګلو او بیا په پښتو ادب کې د داستان دغه ارتقا چې وه په دې ډېر اوږد بحث کیدی شي، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې دومره اوږده بحثونه یا په یوه ناسته ویډیو کې دا ممکن نه وي، نو انشاءالله په نوي موضوع سره به بیا تاسو سره حاضرېږم. الله پامان.